د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله عز وجل وایي زما په بندگانو کې چې کله زه د یو بنده یو محبوب انسان قبض کم وفات یې کم د سړي پلار وفات سي ورور یې وفات سي زوی یې وفات سي مور یې وفات سي خور یې وفات سي ورور یې وفات سي د ده محبوب دی د ده زړه ورباندې خوږېږي داسې قریب ما د ده وفات کړي الله جل جلاله وایي د دې سړي بله بدله له ما سره نسته ما سوا له دې چې زه وده ته جنت ورکړم ځکه زما ورونو په داسې مصیبتو غمو دردو کې داسې توري مه وایاست چې غیر شرعي توري بس الله جل جلاله ته یې پرېږده ته د خپل ځان اختیار لرې خو زه د خپل ځان اختیار نه لرم نو زه د بل په باره کې نو زه څه وکړم او بل دا دی کار نه دی دا زموږ د اسلام دین دا داسې مسخرې نه دي دا ګپه نه ده دا هر څه چې کېږي د الله تبارک وتعالی په امر باندې کېږي د الله په خوښه کېږي د الله په اجازه باندې کېږي د الله په کتاب کې دا فیصله سوې ده هسې نه دی بس پیښه شوله راله بس وسوله دا رقم نه ده زما ورونو نو زما او ستا دپاره د اسلام مقدس دین دا وایي چې صبر پر دې مصیبت باندې وکړه الله عز وجل وایي د دغه مصیبت د صبر بدله دی بیا نو زه جنت درکوم ابد الابد جنت په بل حدیث شریف کې راځي د ابي هريره رضی الله عنه روایت دی بخاري شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من یرید الله به خیر یصب منه کله چې الله تبارک وتعالی یو چاته د خیر اراده وکړي مؤمن ته الله د خیر اراده وکړي نه الله تبارک وتعالی په مصیبت باندې اخته کړي د الله جل جلاله له طرفه دې مؤمن مسلمان ته یو امتحان کې الله جل جلاله واچي لکه یو مؤمن مسلمان د ښه لمونځونه کوي ښه روژې نیسي سم سړی دی الله جل جلاله په یو ناجوړي اخته کړي نو دا ناجوړي ته دی مه بوله چې اسې پر ما باندې راله نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله مې بدبختي بوله دا د الله جل جلاله په خوښه راغلې ده دا ناجوړي ته د الله په خوښه راغلې دا مسکنت غربت دا درپدري دا لوږه دا د الله تبارک وتعالی طرفه راغلې ده چاته به وایه الله جل جلاله ته به وایه دا درد به چاته وایه الله تبارک وتعالی ته به وایه نو حدیث شریف کې راځي یصب منه د حدیث شریف په شرح کې محدثینو لیکلي دي ان یبتلیه بماله او بدنه او احد من احبابه لیعظم له الاجر الله جل جلاله چې د خیر اراده سړي ته وکړي کله الله تبارک وتعالی په مالو کې د توانو سره مخامخ ما ته په دا وجدره کې خلک راغلي دي زما انډیوالان په کروڑونو روپۍ تاوان یې کړی دی یو سړی دی دلته راځي زه بیا نوم نه اخلم دا بیان دی ریکارډېږي ما ته راله یو ورځ وایي داسې یمه داسې په تکلیف باندې یم زه شوم دا د سر په ویښتانو باندې د اسمان او د ځمکې په مابین کې ځړېږم داسې ټوک ټوک سوی یم ډېر سرمایدار و بیا یې تاوانونه وکړه دا سرمایداران چې کله کله اول وار لږ په مشکل کې ولوېږي دوی یو بل کار ورته وکړي وایي که دلته بچاو سو هغه درغله کې غرق سي دی خو رقم دا رقم سوی وایم پلانکی شی مې کوم تاوان وکړي نوره سودا مې وکړله سړی کېدلی سي نو هغه به هم کې راوګرځي دلته به هم خدای رزق درکړي هغه درغله کې تباه سولم ما دته ذکرونه وروښول یو ډېر بهترین ذکر ما وروښو دا کوه الله جل جلاله به دا رزق ستا کور ته دروي او الله به دې له دا پور وخلاصوي هغه ما له مخه بیان کړی دی انشاءالله ستاسې به په یاد نو ما ته یې ډېر په تکلیف یې باندې نه برداشتېږي بیا قسم په دې راته وایي چې قسم په الله چې دا حجرې ته درته راسه یو صدقه مجلس وکړم دا ته مې څه د تسلي تورې راته ووایه بس بیا مې څه د زړه څه دا غم پورته سي د شپې وایي په څلورو په دریو په څلور بجې راوغورځېدم بیا خوب نه در څه راناست نو الله جل جلاله چې سړی په مصیبت باندې اخته کړي ابتلا ده د مال ابتلا ده د بدن ناجوړي ده اکسیډنټ دې وکړي لاس دې مات سترګه دې ووته غاښ دې ووتی بل مشکل درته جوړ او یا الله تبارک وتعالی امتحان د قریب در باندې وکړي مرګ درته رالی ورور دې وفات سو خور دې وفات سو مور دې وفات سو ورور دې وفات سو پلار دې وفات سو بچی دې وفات سو ولې د الله تبارک لیعظم له الاجر الله تبارک وتعالی یو مقام درته لیکلی دی الله یوه درجه درکوي د هغې درجې ته بې له دې درد نه سي رسېدلی د الله تبارک وتعالی ټولې فیصلې د عدل الله عز وجل دې موږ او تاسو ته صبر جمیل رانیسي